بسم الله الرحمن الرحیم. حامد ابو مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې یو څوک مړ سي پر هغه باندې لمنځونه پاته وي، آیا د خپلوان کولی سي چې د دغه لمنځونه د طرفه څه ادا کړي؟ المسائل المهمه جلد نمبر 10 صفحه نمبر 94 هغه لیکلي دي چې لمونځ یو بدني عبادت دی، هر سړی به په خپله کوي. که څوک مړ سو د هغه د مرګ څخه وروسته نه د دغه مړي په حکم سره نه د حکم بغیر دغه لمنځونه کولی سي. ها که چیرې دغه مړي د فدیې د ورکولو وصیت کړی وي او د وارث موجوده وي، نو د چې کوم مال پاته سوی دی د هغه د درېیمې حصې څخه به د لمنځو فدیه ورکول لازمه وي. که چیرې د وصیت نه وي کړی دی مړ سي، نو که د خپلوان د قریبان د طرفه څخه د لمنځو فدیه ورکړي، دا به پر دې مړي باندې احسان وي. په حواله سره د در مختار معشامي جلد نمبر 1 صفحه نمبر 355. والسلام.